د روس په یو کم اتیا سیمو او د یوکرین نه د روس لخوا په غیر قانوني ډول نیول شوي 4 ایالتونو کې ضمني انتخابات شوي دي. کیف او غربي نړۍ په 4 قبضه سیمو کې ضمني انتخابات یو دوکه بللې ده. روس تور لګوي چې کیف دغه انتخابات د سبوتاج کولو هڅه هم کوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټوني بلنکن چې تیر اونۍ د یوکرین دوره هم کړې وه د اي بي سي ټي وي دیس ویک پروګرام کې ویلي ورته نه لګي چې صدر پوټین په دې باب څه باماني مذاکرات کول غواړي. روس په 13 فروری کې په یوکرین حمله کړې وه. Everyone wants this war to end, but it has to end. هر څوک دا جنگ ختمول غواړي خو پکار ده چې دا د یوکرین خودمختاري او ځمکني بشپړتیا قائم ساتلو سره په دایمي شرایطو ختم شي. ښاغلی بلنکن د روس د حملو په نتیجه کې یوکراینیانو د کړمو ذکر هم وکړو. د نه پوښتنه وشوه چې آیا امریکا به یوکرین له د اوږد ګزار میزایلې ورکړي کوم چې روس کې دننه د ګزار توان لري. It's not only the weapon system itself, it's دا یوازې د وسلو د نظام خبره نه ده. سوال دا دی چې آیا یوکرینیان په دې تربیت لري، دوی د دې خصمانه کولی شي او آیا دوی دا په موثره ډول استعمالولی شي د کوم لپاره چې موږ ډیره خواري کوو. په دې دوی کوم ځای هدف کوي او دا فیصله به دوی کوي. تیر اونۍ د روس صدارتي ویان ډیمیټري پیسکاف د کیف سره د امریکا د امداد اهمیت هم رد کړو. دوی یعنی امریکا د کیف تر هغه امداد کول غواړي تر څو چې یې زړه غواړي. په نورو ټکو کې مونږ دا غنو د دې مطلب دا دی چې دوی د یوکراین جنگ تر هغه دوام ورکول غواړي تر څو چې اخیری یوکرایني تن ژوندې وي، خو د دې زمون په پوځي عملیاتو اثر نشته. په نوی ډیلی کې د جی 20 اقتصادي هیوادونو غونډې په دوران د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف یوکرین کې خپل عملیات کامیاب بللی. د غونډې اختتام باندې جاري اعلامیه کې په یوکرین د روس ته حمله غندنه خو نشوه، خو ښاغلی بلنکن وایي د کیف لپاره خواخوږي موجوده وه. countries are feeling the consequences. نور هیوادونه په ځان د اغیز د لاسه غواړي چې روس د خپل جاريت نه لاس واخلي. زما په خیال دا بیان د جی 20 د هر هیواد د هغه ملاتړ عکاسي کوي کوم چې دوی د یوکرین لپاره لري. ښاغلی انټوني بلنکن دا هم وویل چې څنګه د روس لخوا د یوکرین د غنمو نړۍ ته ترسیل او درولو سره هر خوا د خوراک په مد کې ګډوډۍ پیدا شوې دي. ماسکو یو وار بیا ویلي چې د تور سمندر د لارې د غنمو وړلو لوزنامې په هکله د هغوی تحفظات هم هغه شان موجود دي. محمد عالمګیر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگټن.